راشدخان نن په چیغو چیغو وژړل. راشدخان افغان لوبډلې کیپټان او تیغرو توپ اچوونکی راشد ارمان د ژوند یوه ستره هستي له لاسه ورکړه او نن یې په نړیوالو رسنیو کې په چیغو چیغو وژړل. سلامونه پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونه دوستانو، د دې ستر حقیقت د پوهېدلو لپاره چې ولې کلک او بریالی توپ اچوونکی او بیټسمین او د افغان لوبډلې کیپټان ولې وژړل، ویډیو تر اخره راسره وګورئ او زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ. راشدخان د خپل پلار مرګ خفه کړی. راشدخان پلار 11 میاشتې وړاندې د ډسمبر په 10 نیټه ومړ، هغه مهال چې راشدخان د اسټرالیا په بیګ باش لیګ کې په لوبه بوخت و. د خپل پلار له مرګ څخه خبر شو، لوبغاړی کې یې له سترګو د درد اوښکو وڅڅېدې او بیا یې له هغه ځایه د خپل پلار جنازې ته د راتګ اراده وکړه. راشدخان بیګ باش لیګ پرېښود او د خپل پلار د مرګ غمرازۍ ته له اسټرالیا څخه د کابل په هوایي ډګر ښکته شو. راشدخان کابو 1 کال وروسته یو ځل بیا د خپل پلار درانه غم ولړزاوه. د پلار د مړینې ستر غم یې زړه کې انګازې وکړې او رګونه یې ورته په جوش کړل. راشدخان په خپل ټویټر اکاونټ کې د خپل پلار هغه تصویر پورته کړ چې د سره په ویډیو کال غږیږي. پلار یې مخامخ موبایل نیولی چې د راشد انځور ورته ښکاري او خبرې ورسره کوي. راشدخان په ټویټر له دغه انځور سره لیکلي: هی پلاره، دا زه یم پلاره، زه فقط تا ته دومره وایم چې نه مې ډېر زیات یادېږي. بیا یې په ژړغوني اواز دا خبره بدرګه کړه: پلاره چې نن مې ډېر زیات یادېږي. هر کرکټ لوبغاړی په ژوند کې له ډول ډول ستونزو سره مخ کېږي، کله خفګان، کله خوښي، کله له لوبې لرې پاتې کېدل، کله په لوبه کې ځلیدل، کله ټکېدل او کله د خلکو زیاتې مینې او نفرتونه سره مخ کېدل. دا په لوبه کې شته. یوازې راشدخان نه دی چې خفګان یې څپي، بلکې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ځوان 14 کلن کرکټ لوبغاړي نسیم شاه مور وفات شوه. هغه د اسټرالیا خلاف په ټسټ لوبه کې اخیستل شوی دی او د لوبغاړي منځ کې یې د لوبې پر مهال له سترګو اوښکې روانې شوې. 1 کال وړاندې د راشد پلار مړینه د ورزشي رسنیو د سر ټکی و. پرون د پاکستاني لوبغاړي د مور مړینه د رسنیو د سر ټکي ګرځېدلې وه او نن د راشدخان ټویټ یو ځل بیا د رسنیو لپاره تود خبر شو. د پاکستان لوبډلې لوبغاړی د ټسټ لوبې له امله د خپلې مور جنازې ته هم رانغی او هم یې ترک کړه. په همدې ډول سچن ټنډولکر او ویرات کوهلي هم د لوبو پر مهال د پلارانو له مړینې خبر شوي وو، خو لوبې یې نه وې پرېښې او د پلارانو جنازې یې پرېښې وې. راشدخان بیا د دوی په پرتله نیک کار وکړ او ښه اقدام یې وکړ. ګلونه دوستانو، که غواړئ چې په ژوند کې کامیاب او تل بریمن واوسئ، نو د مور، پلار او د کورنۍ د غړو زړونه وساتئ او مور و پلار ته مو احترام وکړئ او تل ورته په احترام قایل واوسئ. که ویډیو مې خوښه شوې وي نو دا ویډیو د سره ملګرو، دوستانو او مختلفو سایټونو کې شیر کړئ، تر څو چې د پلار، مور او د خپلې کورنۍ د وګړو ارزښت هر چا ته معلوم شي. مننه.